د غني د بیا حکومت شریکولو باندې د افغانانو سختې اندېښنې راولاړې کړې وې. هغه چې ولسمشر غني په ویډیوي پیغام کې راڅرګند شو. ملګرو راځي چې ولسمشر غني په ویډیوي پیغام کې افغانانو ته څه ویلې. دلته یې په لنډو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي په هغه نوي حکومت کې چې تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته د په مشرۍ کې رامنځته شوی دی هیڅ سیاسي، سلیقوي او شخصي اختلاف نشته. ولسمشر غني په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له لسیزو وروسته په افغانستان کې یو داسې سیاسي ډله واک ته رسېدلې چې پر لویو ملي اهدافو د اساسي قانون په چوکاټ کې د واک پر جوړولو او له ټاکنو وروسته په رامنځته شوي مشرتابه یوه خوله دی. ښاغلی غني ټینګار کړی چې دا ډله کولی شي ولس ته د خدمت بهیر لا ګړندی کړي او دولتي نظام له فساد، تعصب او له نورو ستونزو پاک کړي. ولسمشر غني په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ولسمشرۍ ټاکنو له وروستیو پایلو وروسته سیاسي جنجال لا هم دوام لري. په دې ټاکنو کې د نوموړي سیال عبدالله د ټاکنو پایلې نه دي منلې او له ښاغلي غني سره یې پر یوه ورځ د لوړې مراسم ترسره کړل او اوس ځان د افغانستان د ټول شموله حکومت ولسمشر بولي. د عمل پر دویمه نیټه افغان ولسمشر له ټاکنو وروسته د کابینې لومړۍ غونډه ترسره کړه. ولسمشر غني د خپلې لوړې په مراسمو کې ویلي وه چې د اوس لپاره د ملي وحدت حکومت کابینه خپل کار ته دوام ورکوي او له سلا مشورو وروسته به نوي کابینه جوړیږي. بل لور ته د امریکا حکومت یو ځل بیا پر افغان سیاسي مشرانو غږ کړی چې خپلمنځي اختلاف ختم کړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د دوی په وینا ټولو ته د منلو وړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یو ټویټري پیغام کې ویلي په داسې وخت کې چې کورونا وایرس په ګرده نړۍ کې په خپرېدو ده، افغان مشران باید اوس خپلو خلکو ته د سیاست پرتله سولې ته تر بل هر وخت ډېر لومړیتوب ورکړي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان ټول شموله حکومت جوړ کړي. تر دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د نوي لمریز کال پیغام کې ویلي وه تر ټولو غوره ډالۍ چې افغان مشران یې د نوي کال په تړاو خپلو خلکو ته ورکولی شي دا ده چې د یو ټول ګډونې حکومت جوړولو سره یوې هوکړې ته ورسیږي، سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي او د سولې لپاره له برابر شوي تاریخي فرصته ګټه واخلي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي اوس یې وخت دی چې افغانان جوړ جاړی وکړي، خپلمنځي اختلافات لرې کړي او هغه سیاسي کړکېچ هوار کړي چې د ټول ټاکنو او د دوی تحلیف غونډو رامنځته شوی. د خلیلزاد په ټویټونو کې دا هم راغلي چې د سولې له تاریخي فرصت نه د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلئ. د کورونا وایرس د وبا د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه د طالبانو په ګډون کار وکړئ. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.